بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور سوال دی، وایي چې سهار زه جماعت ته راسمه آیا سنت وکم که د جماعت سره شریک سم، او په کم حالت کې زه دا کولی سم چې د جماعت سره شریک سم، په کم حالت کې زه دا کولی سم چې سنت وکم، او که سنت را څخه پاته سي بیا دا قضا لري که نه لري. محترمه، اولا خو بهتره دا ده چې انسان پر داسې وخت د سهار لمانځه ته راسي چې هغه سنت نه وي سوي، دی سنت وکړي بیا راسي. دویم که چیرې دی رالی جماعت ولاړو د سهار، بیا دې وګوري چې اول رکات دی که دویم رکات دی. که چیرې اول رکات و نو لحاظه دی د سنت وکړي د دروازې سره یا په برنډه کې یا د باندې په صف کې دی نه کوي. نو بعضو ملګرو نن سبا داسې غفلت شروع کړی دی، په صف کې ولاړې دی سنت کوي، دا صحیح طریقه نه ده. نو دویم دا خبره ده چې اول رکات ولاړ وي دی باید سنت وکړي، که یو رکات ځین تیر سي هم پروا نه لري، ځکه جماعت هم ډیر فضیلت لري. او د سهار د سنتو په باره کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو د سهار سنت مه پرېږدئ، که څه هم تاسو د دشمن د اسانو در پښو لاندې راځئ، لاندې چختاڼېږئ، خو هم سنت مه پرېږدئ. نو دومرې تاکید یې سوی دی. دا دوه. دریم که چیرې دویم رکات ته به دې پوهېدې چې زما سره رکات لمونځ ځي یا اتحیات راسه ځي، یو مخ د امام سره شرکت ځي، بیا سنت پرېږده. اوس هغه سنت راګرځي که نه راګرځي، محترمو د سنتو قضا چې ده هغه مستحب کیږي. نو په هغه ورځ چې کله لمر راوختی ته دوه رکاته لمونځ وکړي، نو دغه استحباب به د هغه سنتو ځای ونیسي، سنتو خپل ځای ولاړی، مستحب ته راورسېدل. والسلام.